أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
او کما قال. زمارو سو جمعونه می د نصیحت او د تذکیر په بنیاد ته یو څو خبرې شروع کړې وې. د ځنکدن، د قبر زندگی، د قبر نه پاسېدل او د حساب کتاب د میدان خبرې او بیا تېره جمعه د دوزخ بعضې حالات مې ذکر کړي. نن مې راته صورت رحمان یو څو آیتونه وې. د دې آیاتونو کې الله پاک د جنتونو ذکر کوي او دا جنتونه الله خپلو نیکانو بندگانو له مقرر کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپلو نیکان بندگانو له هغه خوشحالۍ مقرر کړي دي ما لا عین رأت، یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلي، یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلي، او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالۍ د انسان زړه کې تېرېدی شي. دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشحالۍ مقرر کړي دي او دا جنتونه الله مقرر کړي دي؟ دا هغه خلک دي لمن خاف مقامه رب جنتان چې دی په خپل زړه کې د الله یره ساتي. ما تیره جمعه او بله جمعه درته ووایي چې دا یره لکې ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم، زه به الله له څه جواب ورکړو چې دا یره یې زړه کې راله نو بیا هغې دپاره باغونه دي، جنتونه دي. او په دې ایتونو کې ما تاسو ته د هغې جنتونو ذکر وکړو. الله څه وایي؟ دا الله انسانانو ته مو یو پیریانو ته وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. اے پیریانو، اے انسانانو، تاسو د الله کم نعمت نه انکار کوئ او د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ. مونږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو. حضور پاک صحابو ته فرمایل وی دا صورت میں بیگا په پیریانو تلاوت کو. ما چې څنګه تاسو ته د جنت دا بحث تلاوت کړ نو حضور پاک فرمایي وی دا ما پیریانو ته تلاوت کوي. ډېر ښکلی جواب راکړی دی، ډېر ښکلی جواب یې راکوي. تاسو هغه جواب را نه کړ چې ما به کله وی چې فبأي آلاء ربکما تکذبان، چې تاسو د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ، د کم نعمت دروغ تکذیب کوئ. نو پیریانو به څه وی لا نکذب بنعمک ولا نکذب بآلائک یا رب. خدای موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو، موږ ستا نعمت ته دروغ نه وایو. دا موږ حقیقت ګڼو چې ستا نعمتونه شته، په دنیا کې هم راکې او په آخرت او په جنت کې به هم راکې. نو تاسو به هم داسې موږ به هم داسې وایو چې الله موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو. پروردګاره تا چې کوم نعمتونه موږ له دنیا کې راکړل موږ اقرار کوو خو موږ شکر ادا نه کوو. او تا چې کوم نعمتونه د جنت په شکل کې او د جنت د خوشحالو په شکل کې موږ له ساتلی دي، الله موږ منو، زموږ ایمان دی، موږ تصدیق کوو، تکذیب نه کوو. ورسره به نو دا سوال موږ کوو چې خدای دې صورت رحمان کې او قرآن شریف کې د کومو جنتونو او د جنتونو د خوشحالو ذکر شوی دی، نو الله موږ جزانانو له مفتو کې راکړه. پروردګار زموږ اعمال د دې قابل نه دي، زموږ صدقات د دې قابل نه دي، زموږ منځونه او زموږ روجې د دې قابل نه دي، زموږ ذکرونه او زموږ ایمان د دې قابل نه دی. مونږ هغسې د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دی. مونږ به څه یو؟ حدیث کې راځي چې الله دا اسمانونه ټول د فرشتو ډک کړي دي. یو ځل یې وفرمیل اتت السما، اسمانونه چینګار کوي او مناسب دی چې دا چینګار وکړي. یو لیش ځای داسې نشته چې فرشته پې الله ته په عبادت نیولا، په سجدو پرتې دي الله پاک ته. نو چې کله اسرافیل علیه السلام ویلی و یو قیامت راشي، دا فرشتې به د سجدو نه سر اوچت کړي. په رکوع چې څوک دی هغې به د رکوع نه سر اوچت کړي. چې څوک په کم عبادت کې دي د هغه عبادت نه به سرونه اوچت کړي. او څه به ووایي دې فرشتو کله نه د عبادت شروع کړی؟ مړه زمونږ به څه عبادت دي؟ دې فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړی چې دا ځمکه لا نه وه پیدا، او داسې عبادت کوي چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي، هغوی نه ستړي کوي. یسأمون، نه ډوډۍ ته حاجت لري، نه اودسماتي ته حاجت لري، نه غم خادی ته حاجت شته او نه خواهشاتو ته حاجت شته. یو شان عبادت کوي لکه مونږ چې یو شان سایل، خوب کې هم سایلو او په ویښه هم سایلو.
دقس عبادت کې یو شان بیریا د الله د شان مناسب لیکن چې سر اوچت کی شپېلی سره څه به وایي سبحانکه یا الله ته د هر عیب نه پاکي ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان مناسب عبادت مونږ نه دی کړی هغې به وایي مونږ د څه عبادت دی نو د خدای نه به یو امید ساتو چې الله ایمان دې را نصیب که الله دین سره دې زمونږ مینه نصیب کړه الله منځونو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه عالمانو سره دیندارو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه نو خدایه دا یو سوال به نه کوو چې پروردګاره مفتو کې دا هر څه تا مفتو کې را کړي دي مجانن نو خدایه مونږ تا نه سوال کوو مفتو کې راله دغه جنتونه راکړله او د جنت تا خوشحالی مفتو کې راک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا نیکان خلق خو به اول کې جنت ته لاړ شي او چې کم بدان ګناهګاران دي دی به دوزخ کې غوټې خوري چې پاک شي نو ورو به الله جنت ته وباسي او بیا به م الله پوره سزا نه ورکوي چې د منځونو نه کولو څه سزا ده او د روجو نه نیوو څه سزا ده او د حرام خورۍ څه سزا ده څه ناڅه عالمان سفارش کوي پیغمبران به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي عالمان حافظان دا به کوي او دا به ورو دا خلق الله څه به سزا ورکوي څه به د سفارش په ذریعه نرمي کوي نو وباسي به جنت ته په ټولو کې اخیري سړی چې الله جنت ته وباسي اخیری کس پی دی با اللہ رو باسی نو دا جنت دا دوزخ بغاڑا بے کینی چغی بو یا خدای ما خورا دی دوزخ نو باسا چوی باسی را دوزخ پا دی غاڑا بے کینی نو لک سات با دی چپی چپو نو بیا بو یا اللہ دی دوزخ پا دو سوزولو دا ما مخی اسودو پروردگارا لک دا مخ خود مارا دی دوزخ نوالا اللہ با تو فرمائی دا کار باوکم خو بل سوال باوکی وینا بل نکو وعدی با اوکی قسمون باوکی چی اللہ بل سوال نکم خدا مخ ملک دوزخ نوالا دی تا اسودولو نو اللہ با اولا مخ واری نو چی واری نو یو اونا با تخکارشی تا اغی سوری بی اغی سر باوگی دی بلکی وی چو خو سوال میں نو کمزور کردے دے چپ پی غک بانا کئی شرمیگی ما بیا بو یا اللہ داغی اونے تا ہمیں لگ بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کے دیلے کی سوچ کئی چی بل سنگا ہوکم کبل گوما سینا اللہ غصہ سی چی دوزخ نمی ہوئے بیا سوالو نکے اللہ بل سوال نکو ما خدای دا یوم قبول کا داغا لگی اوبا دی یا خدا باوسکم دوزخ کی اوبا کم دی او دے سوری تبا لکینو اللہ بوی بل باوکے اللہ لبا عہود او مواسیق توبے قسمون بخوری کے بل نکوم اللہ زما توبہ وعدکم نو اللہ با فرشتو تا حکمو کی پریگی دے اگے اونے تبا لارشید اگے سوری تبا کین اگا بابا اس کی یخی ربی یخش دا تون اخلاص شو دا تندن اخلاص شو گرمین اخلاص شو دا اونی سوری تکیناس چی تک نظرو کی بلد آغینا غطا ونا بہت اخکارش ابا دا دینا گوری دا غیو بابا دینا دیر اعلاوی خشتبی دی بلکی ہوئی چی دا میں سغلطی اکلا چی دا غمی غوختے وی یا رمازکو نغوختا چی چتا اللہ غوصہ نشی چی ما دون احسان دا سرو کتلا پاکی دا غواری چپ پی بیا با اللہ تاوی یا اللہ اغیونی لمی بوزو دا دی سوری لک کمزوری دی او بم دیر یخی ندی آغا او بدیر یخی معلومیگی سوری دیر علا دی اے بنی آدما ای دوکا بازا تا چی دون قسمون او خوڑل او دومرا توبی دی اکلی چی بل بنکم بیا دی بل سوال شروع کا اللہ بس دا یو سوال میں قبول کا بل با غواری زما دی پا خودستا پا ذات قسمی بل نکوا قسمونا قرآنونا چی سو عدیوی ابدی اوکی اللہ با فرشتو توی خپرے کی دلتے ورسوے اغاونا بڑیر خشتا گورا بی خشتا سوری بیمی او بڑیر اعلا دی بداغی سیمالو کی دا غوبو دا غاونے لکسات با چپی دا جنت دروازہ بہتر اخکارش یا اللہ ما خود جنت چپ پئی بیا بو یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خو منزدے کا دے غریب تا جنت سوال نکا یری کی با کہ جنت تا دے چتتے شمطول عمر میں دوزخ کے تیر کا اللہ کو سنشی یا اللہ دا جنت دے دروازے تا خو منزدے کا چی دا سے دا اقبل دوستان پکی ہوئینم مسلمانان ہوئینم دا خوشحالی خونم بندہ بیا ببل سوالو کے سمر قسمون دے خوڑل
څومره وعدې دې وکړې چې بل سوال نه کوم او بیا کې خدای نو ما نه سپېره ولې جوړی چې دلته ناست یم خو سپېره یم که نه چې دوا مې نه قبلې خو سپېره یم که نه الله ما بختور کا دا سوال مې ومنه زما د قسم یې قبل مې وکړو بیا قسمونه به الله ته وخوري وی ښه جنت دروازې ته یې مخامخ کې د جنت دروازه ډېره غټه ده چې هغې ته یې مخامخ کې او جنت وویني بیا په ځان کوم ځای پوهېږي د جنت خوشحالۍ وویني د جنت په حورو یې نظر ولګي او د جنت په خوشحالو چې دې نظر ولګي چپ پی نو بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردن نه که الله به وي تا چې دونه قسمونه خوړل دومره وعدې چې دې کړي دي نو یا الله ما نه سپېره مه جوړوه که نه جنت نه چې باري خو سپېره وي یا الله ما وردن نه که جنت ته کوټې غوندې مې وردن نه که لږ غوندې ځای پکې راکړه پروردګاره خو وردم نه که نو الله وی ما اغدرک یا بني آدم ای د آدم زویه څه دوکه بازې څه دروغجنې دوکه بازې څومره وعدې دې وکړې او بیا هم وعده ماتی دومره دوکې نو نبي علیه السلام مبارک وخندل صحابو ته نو صحابه ورته یا الله رسوله ولې دې وخندل وی ما ته هغه منظر را مخکې شو الله به وخاندي په خپل شان لایقه الله زمونږ غوندې نه خاندي مراد ترې د الله خوشحالي ده د الله صفت دی الله به وخاندي نو الله به دې ښه جنت ته دې دننه کوم خو وغواړه څه غواړې پکې نو دې به غوښتنه شروع کړي الله داسې بنګله غواړم داسې کور مثلا غواړم دومره ښځې غواړم داسې اوبه غواړم دا خوشحالي دا نو بیا به ورته الله یادوي چې مړه دا هم پکې وغواړه که نه ښه الله دا هم غواړم دا هم وغواړه که نه ښه الله دا هم غواړم دا هم غواړه که نه الله دا هم غواړم نو بیا به ورته وي تا هم غواړه که نه نو الله به ورته یو شی یادوي دی به غواړي نو الله به ورته څه وایي چې دا تاسو وغوښتل او ما در یاد کړل د دې لستن د جنت ستا دی نو دی به څه وایي الله تا سره خو دا خبرې مناسب نه دي ټوکې را پورې کوې ما پورې ټوکې کوې خندا را پورې کوې ته خو لوی بادشاه نو ته ما پورې ټوکې خنداګانې کوې چې دا وغواړه وی ټوکې نه کوم الله به وخاندي خوشحاله بشي الله راضي بشي وی چې دا څه دې یاد کړه دې لستن د جنت ستا دی زه جنت ته وردن نه کې حضور پاک فرمایي دا په ټولو کې اخیري کس دی چې د دوزخ نه به وځي مسلمان او په ټولو کې اخیري جنتي دی جنت ته به ور داخل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو کې لاندې جنتي به کم یوي چې په زرو میاشتو په مزل کې به د بنګلې وي د حورې وي جنت کې لاندې نشته هر چاته به ځان د بل نه ښه ښکاري هر چاته خو صرف تا ده چې مرتبې پکې شته بره مرتبو والا ته به دې لږ کمزوری ښکاري او شکر دی چې ما خو په دنیا کې ډېر ښکلي عبادتونه کړي الله ښه مرتبه را کړې ده دا لاندې به د هغوی په نظر کې لږ کمي خو ده ته به ځان کم نه ښکاري هر چاته به ځان په خپل مضبوط نعمت کې ښکاري چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړي دي د هر جنتي په کور کې څلور ولې به بیږي یو به د یخ اوبو به بیږي اعلی ښکلې یخې اوبه یو به د شاتو بیږي اعلی شات سوچا یو به د شرابو بیږي شراب تا د دنیا شراب نه به سرخوږي وي نه به پکې نشی د انګورو جوس به د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي یو به د سوچا اعلی پیو بیږي دا به جنت کې دا ولې بیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ګوره د دنیا چې کومې ولي دي په هغې کې لاندې کاڼې وي که نه کاڼې خوند کوي پوتکاڼې د اوبه چې په دې کاڼو بیږي شرلار کوي د جنت په ولو کې به هم لاندې کاڼې وي و کاڼې به سي ابه یاقوت زمرد او مرجان به وي ابه چمک وي پړق به وي او دا رڼا به ترې بر روځي او د اوبه به ورسره شړقپار به کوي او تېرېږي به ورسره او بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی د جنت په ویښ کې به خټه مي په دې غاړو به خټه مي خټه او د دنیا د خټې په شانتې نه د هغې خټه به مشکه چې راوالې خوشبو به کوي یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته وی دوړه پکې شته خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شانتې او د جنت ځمکه به څنګه وي ځکه سپینه به زموږ د ځمکې په شان بني
ګول غونډۍ تکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې اوړو ډوډۍ چې وي داسې به او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله راغونډه کړي د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي زمونږ دا چې په کومه ځمکه مونږ ګرځي دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړي نو جنتیانو ته به تا په میلمستیا کې کیري دی به وخوري خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دی به په میلمستیا کې خوري دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي ما چې د صورت رحمان دا کم آیتونه درته ووې نو چې دي څه غواړي وجنه الجنتین دان د جنت میوې نږدې دي نږدې دنیا کې خو میوو پسې به دکان ته ځې پیسې به وړې منډۍ ته به ځې پیسې به وړې که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخیږي اندرمپایې به اوچتې هلته دا نشته چې څنګ دې کمې میوې ته شوق راغې څانګه به د دې خولې له دې لاس له رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه میوه به سخام وي سخاوال هم په میوه کې نشته میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځئ او د دنیا د میوو په شان به سړی به پیژني چې دا سیب دی دا کیله ده دا مالټه ده دا کینو دی دا خربوزه ده خو خوند به یې داسې نی لکه د دنیا د دې په شان او مقدار به هم داسې نی غټې غټې میوې به اعلی مزیدارې او چې کومه میوه روشو کې فورا به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي چې څه ته دې زړه کېږي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي هغه درته میلاویږي او چې څه دې په زړه کې تېرېږي هغه درته میلاویږي لږ یې څه تېرېږي او څه غواړئ نو موږ اکثر دا طالبان تپوس وکړي وایي نسوار به پکې میلاویږي که نه دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي که ځکه زم نه دا به نه میلاویږي په جنت کې د نسوارو ډبلۍ نشته نه په جنت کې تماکو شته نه د نسوارو ډبلۍ شته او نه تماکو شته نه د نسوارو چې کوم سید د نسوار جوړېږي خام مال هغه نشته ایره میره نو تا چې اوس ووایې چې څه غواړې نه میلاویږي نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او مونږ وایو چې خدای پاکه یو چونډی نسوار نو بیا به سي نو ما وې چې دا سوار شته نه هلته بدبویه شی هلته نشته نسوار بدبویه نسوار چې د خوله کې واچو لاړې به توکې لاړه شته نه هلته خولې له به د انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خوله لیکن ابه دومره خشته خوږي چې هغې کې بس خاوالې نی ابه بار نه روځي ابه واپس تېرېږي به خوند به سړي له ورکوي نو مې چې تاله بالفرض نسوار خو نشته او بالفرض میلو شي درته نو لاړو له به چارسدي ته را کوزېږي او که پېښور ته به کوزېږي نه به د چارسدۍ او نه به د پېښورې لاړې به کم ځای توکې نشته لار د پوزې قڼې پکې نشته نه د سړو نه د ښځو دا څښاک خولې نشته خوله به دي خوشبویي به کوي او دسماتې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي او دسماتې نشته نه لوی او دسماتې شته نه ورکوټې او دسماتې شته چې خوراک وخورې ګرمې به وکړي هضم به شي خولې به د انسان نه وځي په دې به هضم شي په دنیا کې هم داسې څیزونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او دسماتې نشته داسې وله خدای عظمه راولي داسې حیوانات شته په دنیا کې خوشحاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جړا شته اس تکلیف اس بیماری نشته نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته د دې څیزونو ضرورت پکې نشته خوشحالي ده بس ځواني هم نه زړېږي هر سړی به د دنیا د 33 کالو د عمر په اندازه داسې وخت کې به چې امرت به ویښته ایله دا بنده چې نوې زلمي شي او په دې مخ یې داسې ویښته لا نی راغل معمولي شان داسې دا خط یې راښکاره چې دا نري ویښته او لا خط نی راغلی په داسې اندازه به یې سره د ښځو او د سړو به لږ فرق وي د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی وجود به خشتۍ ښکلې لوږه نشته په جنت کې تنده په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او څښاک خلک څه دپاره کوي د خوند دپاره بعضې وخت کې سړی ښه موړي ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کیري وي دا وخوره هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه نه دا هم پکې خیر دی وخوره دا الوام ورپسې وخوره نو دې اوږې نه دي موړي خو د خوند دپاره یې خوري د جنت جامې به خیرلیږي نه زړېږي به نه
لیکن خلک به بدلی د خوند دپاره لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګورې یو جوړی چولې خو خیرنه شوي نی او بله واچوي هغه خو خیرنه شوي نی هغه وباسي نو بله واچوي دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او یا جوړې به پکې چولي خلکو څه وایي جامې به خلک څه دې ماره ټوله خبره ده په ګډه وړه کړه سړیه څه مې وې د خوند دپاره به خلک جامې اچوي د لذت دپاره او د خوند دپاره جامه به خیرنېږي نه به جامه زړېږي او کم از کم او یا جوړې به سړی اچول زمونږ طالبان مې په دې او یا به څه کوي زه ته ملکه تاسو اچولې دي لاندې د یو بنین جوړې بنین د پاسه یې کمیس جوړې کمیس د پاسه دی واسکټ اچولې څوک لا دوه واسکټې مچې د واسکټ د پاسه یې چوغه مچولې ده کوټ د چوغې د پاسه یې بیا په سر روماله مچولې او پټکې دې موالې دي څومره جوړې د شپږو خو دلته اچې او زنانه څومره اچې دا به د خوند دپاره مختلف قسمه جوړې به یې خشته او جوړې به کم دی دردي نشته د انارو د بوټو شان بوټي به امام قرطبي لیکلي دي په تذکره کې د انارو د بوټي شان بوټي به ابه خاص د جامو دپاره ته به ته انار روشو کې په میاند به مات کې چې مات کې خشته جوړه به تېرو تاسې جوړه به چې د انار په پوستکي کې راځي دومره نری باریکه به نو بوج په سړي نه راځي ابه راوالې وابچې خشته جوړه مزېداره او سړي به هم ګورې هلته بنګړي اچوي دلته ښځې بنګړي اچوي هلته به سړي هم بنګړي اچوي نو زمونږ طالبان وایي سړي به څنګه بنګړي اچوي بدي به نه ښکاري ولې دا ګلی چې مونږ اچولی بنګړی نه دی څه خلک ورسره بلد دی نو بدي نه ښکاري دا ګلی هم یو بنګړی دی دلته خو ځکه بنګړي بدي ښکاري چې رواج یې نشته د ښځو بنګړي دي د ښځو به جدا بنګړي وي سړو جدا لکه د ښځو جدا ګلی ده د سړو جدا ګلی ده د ښځو ګلی که سړی اچوي نو بیا بدي ښکاري او د سړو ګلی چې ښځه اچوي نو بدي پې ښکاري نو د سړو به جدا بنګړي او د ښځو به جدا بنګړي وي سره زر دلته سړو له منه دي هلته به استعمالوي د ریخمو جامې دلته منه دي هلته به درې قسمه ریخم دی خلک به هغه جامې اچوي او بیبیانې به هم خدای درکړي کم از کم دوه یا ښځې دا به خدای درکوي او طاقت ده یو جنتي د دنیا د سلو ځوانانو دی بیماري هلته نشته تکلیف هلته نشته ښځې به دله خدای درکړي خورې ابه څنګه وحور عین غټې سترګې به دا تور د سترګو به ښه تورې سپین به ښه سپینې کانهن الیاقوت والمرجان داسې به لکه یاقوت او مرجان په شان غمي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما وروڼو د جومات کې زمونږ کار شروع دی یو خو دا زمونږ محراب ډېر کمزور او بېکاره و نو مونږ اوس پر زمونږ وي چې دا د سره جوړ کړو ماربلې پکې اوس پاتې دي جومات ګورې جوړ دی ښځه چې کم څیزونه یادوم چنده اوس هغې له غواړو جومات زمونږ الحمدلله ډانچه جوړه شوې ده پلستر هم خلاصې دروازې هم خلاصې دا ځکه یم چې هسې نه څوک د ډانچې دپاره پیسې راکړي نو ګورې ډانچه خلاصه اوس مونږ ته چې کم کار پاتې دی ماربل پاتې دي د بجلی فټینګ پاتې دی په وړو ته او بره چت ته ګریل پاتې دی او رنګونه پاتې دي تقریبا 14 لکه روپۍ پې لګي او دا ممبر هم روان کړی دی نو دا هم جوړېږي نو بس چې څومره ملګري زمونږ ورې تاسو ته ما ویلي داسې عامې چندې نه غواړم نه چا ته سوال کوم نه چا نه چندې غواړم نه په کوڅو کې چا نه غواړم که زما په نوم یې څوک غواړي بد به کوي ګناه به کوي صرف د خپلو مقتدیانو ته تاسو ته ویم او چې زما بیان څوک اوري په موبایل بس هغې ته یې ویم نو ډېرو دوستانو موږ سره تعاون وکړه دا دومره زر چې دا جومات جوړ شو دا موږ په نه شو جوړولی نو هم ستاسو د ملګرو بعضو دا تقریرونه اوري او دا بیان اوري نو تعاون کوي نو دا قاري صاحب دا فیاض احمد مولوي صاحب نمبر تاسو ته ما ښولی و 0333 913 1210 ما سره هم رابطه کولی شي هغه سره هم رابطه کولی شي نو دا مهرباني وکړئ چې دا کار اوس خدای پاک زر خلاص کړي او دې جومات ته هم زما د اراده ده دې جومات کې زمونږ د محراب دی باندې کار شروع کړه او د دې دا دیوالونه دي زما دا خیال ده چې د دیوالونو نه موږ ته د ټایل والو او دا خشتکو مزېداري نو دا کار اوس د ضروریاتو نه علاوه دی د جومات د حسن او د خشتوالي کار دی او جومات خشته خوند کوي جنت کې ولې ته بس ښه جنت ته ځې څه ښکلې جنت ته به ځې جنت کې چې کومې حورې دي نو ښه حوره به دي وي څه خشته حوره به دي وي کتاب ښکلی خوند کوي جومات ښکلی خوند کوي مدرسه ښکلی خوند کوي فرش خشته خوند کوي بستره ښکلی خوند کوي او ښځه
تا به د بشیر جان نه تپوس وکړې چې ښځه بدرنګه خوند کوي بشیر جانه که ښکلی خوند کوي نو ته ښکلې نه څه خبرې دی وایي ما خو نه دی لیدلی جنت کې به یې که خیر انشاءالله وینې زما وروڼو د اخلاص ته لږ تعاون کوئ ښه ته د اخلاص ته تعاون کوئ او بله دا د مهرباني که چې داسې څوک دوستان پکې وي چې هغوی مونږ له د ماربلو شته داسې بعضې فټرو والا نو مونږ ته به کار لږ اسان شي ماربلو والا که څوک دي یا د فټنګ لپاره مونږ ته د تارونو او د دې نورو څیزونو ضرورت دی بلفونه خو زما یو دوست دی هغه وایي چې بلفونه څومره لګي شاهد صاحب هغه وایي دا انتظام به زه وکړم خو تارونه لګي دا بټنې مټنې لګي او دا ګریل میل لګي نو که څوک پکې داسې تعاون پولی شي جومات هم دی او مدرسه د الله کور دی پکې درسونه هم کېږي او پکې مونږ د جمعې مونځ هم په شکر الحمدلله او ردي جومات ته چې زمونږ کوم بیانونه نشر کېږي روزانې په زرګونو خلک ګوري الحمدلله د دین یو ډېر لوی کار خیر روان دی انشاءالله العزیز نو ښځې به څنګه یي ښایسته ښځې به یي ښکلې مزېدارې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې ښکلې به یي چې د هغوی د نلي دننه مغز به د دې او یو جوړو نه بار ښکاري بار به ښکاري او چې اوبه څکي مری کې به ښکاري او پیغمبر علیه السلام مبارک یو مثال ورکوي وی لکه چې خشته د تسبو یا د امیل یو دانۍ اعلا د عقیق یا د یاقوت او ښې صفا کې او سوري پکې وباسي او دننه پکې تار اچي هغه تار د بار نه ښکاري که نه ښکاري وی دقسې به د پنډو د مغز د بار نه ښکاري او کومه خوشبو چې پورې کوي هغوی نو وی دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي که دا دنیا ته راله په دنیا کې به د خوشبویۍ د لاسه ژوند څوک تیر نه کړي او چې کوم حسن هغې له خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومۍ به خړ کړي لکه څنګه چې نور راوخیږي او سپومۍ خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ شي او چاته نه ښکاري دقسې به د انور او سپومۍ به خړ شي دومره ښایسته حسن هغې له خدای پاک ورکړی دا او یا ښځې به سنبالی څنګه دنیا کې خو دوه سړی نه شي سنبالو دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته هم وي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپی نه به لاندې کودېدی شي او نه بره کودېدی شي نو دلته دوه څوک نه شي سنبالولی نو او یا به څنګه سنبالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف په یو بل سره نی بغض او حسد به یو بل سره بلکل نی لکه یو ړکې چې اختلاف نه راځي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کېږي دغسې به یو بل سره ښایسته ښکلې ژوند تېروي اختلاف به نی او د دنیا دا به پکې وي که به نی د دنیا دا به د هغې حورو سرداره به عمر حیات ما ته ویره دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلا نی دا به هلته د جنت د حورو سرداره به ټولې به د دې تابعداري به دې ښځې تا سره په دنیا کې ښکلی ژوند تېر که تا ته یې لوټه ډکه کړه او دسته تا ته یې د غسل اوبه کېښودې تا ته یې پرتوب کې پرتوغاښ واچو کمیس یې راته ځوړل کودلې وویدلې وې سرې کړل درته او ته ستړې ستومانه رالې ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا یو عزت یې بحال ساتلې ده ستا د بچو خدمت یې وکړه ستا د مور و پلار خدمت یې وکړه ستا د لیورونو خدمت یې وکړه او مونځ او دس او روجې ونیولې دې له به خدای بدل ورکوي که به نه ورکوي الله به ولال ته ښکلې بدل ورکوي دا به د جنت د حورو سردارې به سردار زما وروڼو دا خلک به په جنت کې ډېر زیات خوشحاله وي ملاقاتونه به هم یو بل سره په جنت کې کېږي جنت کې به بازارونه هم لګېدلي خو خرید و فروخت به ني خلک به دي چې سیخ وخي په خپله به ځان لرایي او چې د الله د طرف نه بازاري ماشاءالله او الله د جنتیانو دپاره پکې څیزونه ایښودي دا د انسان عقل کې کم ځای راځي لوښي چې څه د خوښې جامې د خوراک څیز د پیزار څیزه چې کم څیز ته د زړه کېږي نو تا ته به په هغې بازارونو کې هغه شی میلاویږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناستي ګپې شپې به لګي خندا خوندي وی بازار کې به یو شی میلاویږي ابسې په دنیا کې ګورې هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته ني نو بعضې ته خو میلاویږي که یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه دې خوښی زه بس ځمکه به خرڅه کړې که تا ته ني بل ته خو جامه حاصلولی شي منصب حاصلولی شي وزارت عظما ته دا د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډینګ او بنګلې ځان له خلکو جوړې کړې یو څیز دی چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلولی دا د امریکې او د روس پاچا هم نشي حاصلولی دا چې دا شکل ځان له بدل کړه
دا نشي بتی ور رنگونه به پزان پورې کې پوډرې موډرې سرخی مرخی به ولګې خو چې ستا کم شکل دی ورته وایې زما دا نه دی خوښ لا بل شکل مې خوښ دی دا نشي بدلول شکلونه به د هر انسان خپلي او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ بی نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو په هغې کې به ورننوځي نو هغه شکل به جوړ شي خو په نښو نښانو به پېژندګلو کېږي ولئ داسې وي لکه انسان دلته جوړه بدله کړي یا یو انسان دلته ویښته کټ کړي یا ویښته پرېږدي نو دی خو بدلېږي نه خلک یې پېژني یا ماشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل یې بدل شو خو بیا پېژندګلو کېږي دقه رنګ یې به پېژندګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه هم میلاوي او د ټولو نه د خوشحالۍ غټې خوشحالۍ څه دی دا دی چې په جنت کې به زمونږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوة و عشیه سهار او ماښام ملاقات کېږي او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کېږي ابه څنګه دا خلک به ټول په یو میدان کې الله را جمع کړي دا جنتیان نو چې دا را جمع کړي لوی میدان به نو په کرسو باندې به خلک کښېني څوک به د یاقوتو په کرسی ناستي څوک د زمرودو په کرسی به ناستي څوک به د نور داسې کرسی به چې رڼاګانې او شغلې به دې خېږي مختلفو طریقو سره به ټول کښېني نو چې څوک په دې کرسو باندې کښېني نو باران به پرې د بره نه وشي باران به د څه وي د خوشبویو باران به پرې وشي نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باران وي هغه څومره مزېدار وي داسې خشته باران د خوشبویي به د دې خلکو نه دي بعضې باران ډېر خشته او ډېر خوندور او مزېدار لګي دې کې به رب العالمین راښکاره شي نو دې ټولو سره به ملاقات ټول به الله وویني وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به خوشحاله او تازه وي او خپل رب ته به ګوري او چې الله یو سکند دا جنتیان وویني یو سکند معمولی شي ابه دومره خوندوري دي له به خوند ورکړي چې د جنت د زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي دومره خوند به یې په هغې رب العالمین به دوی ته ووایي چې ای جنتیانو ما خو د دنیا نعمتونه درکړل څه کم دي نه الله چې سب نه دي کم چې سب واړه میلاویږي ووایه که نه کله کې هم څه تېرېږي چې دله درکړم الله هر څه میلاو شي زه کې څه غواړو هغه میلاویږي وینه یو خوشحالي پاتې ده هغه لا مې نه ده درکړې یا الله هغه څه خوشحالي ده وی سوچونه وکړې د دې زړه کې به نه راځي یا الله به څه خوشحالي وي نو الله به ورته خپل دیدار وکړي دیدار بیا به ورته الله وایي بندګانو وایه که نه یو خوشحالي بله پاتې ده لا مې نه ده درکړې الله هغه څه خوشحالي ده هغه ستا دیدار دی هغه هم میلاو شو خدای که دا دیدار دی راته بیا بیا کې ډېر خوند دی پکې کوم به داسې ځان به راته ښیم خپل دیدار به راته کوم د الله د شان مناسب لیکن یو خوشحالي مې درته لا نه ده درکړې او پاتې ده یا الله هغه څه دي خوراک اوبه څښاک د دنیا د جنت خواهشات بیبیانې الله هر څه شته دا څه شی دی چې پاتې دی نو الله به جنتیانو ته وي غوږ کښېږدی خو دا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دی دا خو د آدم علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امتیانو ته نه دی نازل صرف زمونږ امت ته نازل دی نو رب العالمین به ټولو ته وي متوجه شي دوی به غلي شي چې الله څه وایي نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع واه واه چې به څونه خوندوري څومره خوند به کوي دا ټول به ورته متوجه وي اوړه کې وایي چې یا خدای چې بس نه کوي یا الله دا څومره خوند دا د جنت د دې نه مخکې چې څومره خوشحالۍ وي یېرې به شي د جنتیانو نه نو زه پکې اکثر طالبانو ته ویم د خپل طرف نه دا ټکې ویم چې بیا د صورت رحمان تلاوت کې زونه خوند به کوي چې د جنت ته د نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوند به کوي نو بیا به ورته الله وایي چې ورځئ مېلمستیا مې دله تیاره کړې ده په جنت کې به هر وخت هر انسان میلمه ګوري د میلمستیا خورا جدی او تیاره جدی او د چا میلمه وی نزلا من غفور الرحیم د الله میلمه وی هر وخت به د الله میلمه نو الله به له میلمستا تیاره کړي ورځئ نو دې چې خوراکونه وخوري واه واه نو کور ته به راشي نو بیبیانې به ورته وایي ته خو نن بل شان خشته رالې زمونږ نه چې ته خو دومره ښکلې نه وې
او چې واپس شوې نو ډېر زیات ښکلې او ډېر ښه دی. څه چل دې کړی دی؟ بل شان خوشبویي او بل شان خشتوالی خدای در کړی دی. دی به ورته وایي چې مونږ د خپل رب جبار سره ملاقات کړی او چې الله سره سړی ملاقات وکړي او دومره ښکلي نه شي نو په څه به ښکلي کېږي. بعضې نیکان به سار او ماښام جنت کې سار او ماښام نشته، یو شان ورځ ده، یعنی هر ټیم به د الله سره ملاقات کوي. جنت کې ورځ هفتې نشته، د دنیا د هفتې برابر ټیم کې به بعض انسانان جنتیان د الله سره ملاقات کوي. مرتبو کې د درجې به د هر چا دپاره یو درجه به د پلې نه دومره لري لکه د 500 کالو په مزل. وي تاسو دې ستورو ته نه ګورئ په دې اطرافو کې څومره لري دي، دومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې. قسم په خدای که اوسه پورې دې سیلدانانو معلوم کړ. یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته، یو ستوری دی چې کله خدای پیدا کړی دی پته شته ده؟ خدای خبر چې 1000 کاله وشو، 15,000 هرب کاله وشو، که کروړ وشو، که څونه وشو، او یو ستوری او رڼا څومره تیز دی چې لمر راښکارېږي څومره دلته تیزه رڼا را رسېږي. وایي د هغې ستوري رڼا دنیا ځمکې تپوسې لره ورسېده. دومره د خدای کائنات. داسې به جنتیان په دې جنتونو کې دا محلات به وي او په هغې کې به دا جنتیان پراته وي. یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وی جنت کې اسونه شته؟ وی او وی که څوک جنت کې اس غواړي د سور یاقوت اس به ورته خدای ورکړي. سور یاقوت او چې کوم ځای ته دي الوزي به هغه چې کوم ځای ته پې ځان رسوي نو هلته به رسېږي. یو بل صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړو وی جنت کې به کرونده وي، کرونده وي. وی او یو سړی به الله نه غله وغواړي، زمیندار بابا چې زه خو غنمو ته مې شوق کېږي، الله به تخم ورکړي. ها دا تخم و دغه پټۍ دی به هغه تخم په هغه پټۍ کې اونولي چې څنګه یې اونلي د سترګې د رب نظر به هغه زرغون شي او لکه د غرونو غنم به ترې جوړ شي. الله به ورته واله بني آدمه ته پیسه موړ نه شوې، دلته به غنم غواړې، پیسه موړ نه شوې. جنت کې به بچي کېږي که نه؟ نه، د چا زړه کې به دا تېرېږي نه چې زما د بچی پیدا شي. نسوارو ته سګرټو ته دا به چا پړه کې شوق نه راځي چې کوم چې جنت سره مناسب نه د چاړه کې به نه راځي. که د چا پلار په دوزخ کې دی او کافر دی نو کافر خو خدای را دوزخ نه وباسي، د چا پړه کې به د هغه خپل پلار سپارش ته نه راځي. که زوی کافر دی او په دوزخ کې پروت دی د چاړه کې به د هغه د بخښنې سوال نه راځي. دنیا ته دا شوق به چا نه راځي چې یاره که بیا هغه پاکستان ته لاړم خپل کور مې ولیده، دا شوق به چا پړه کې بلکل نه راځي. دې ته به توجه بلکل نه راځي. پردو ښځو کتو ته به په جنت کې شوق نه راځي. او داسې هلکان به چې هغه هلکان به خشته خشته ډولي به که انه چې لکه دا خشته که څنګه د بیض مکنون ښکلې اعلی به، لیکن د چا په زړه کې به غلط سوچ چاته نه راځي. د جنت ژوند دی، بیا مرګ ختم، مرګ نشته، بیماری نشته. او الله به څه وایي؟ یو اعلان به ورته وکړي الله پاک، وی ای بندگانو یو اعلان به وورئ. دی وایي چې خدای پاک څه وایي، الله څه وایي؟ وی نن مې درته داسې فیصله اورمه چې خوشحاله به شئ. ادا چې نن تاسو نظر راضي یم، تاسو باندې به د چرته نه غوسه کېږم او نه به درنه خفه کېږي. دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلي دي انسان. دا ښځو لم دي، دا سړو لم دی. و چې کم نیکان سړي دي او نیکانې ښځې کم د خدای نه یره کوي د هغوی دپاره دا نعمتونه. لیکن زما وروڼو مونږ په ډېر معمولي د دنیا په عیش و عشرت د جنت دا خوشحالۍ بربادې کړې. معمولي غوندې دا بعضې خلک دا ایجنټان د انګریزانو خواره شوي وي، لږ غوندې یو شی دله درکړي، ایمان خلکو پرېښود، دین خلکو پرېښود، شریعت خلکو پرېښود، اسلام پورې خلک ټوکې کوي. قسم د خدای پورې اوس خلکو ټوکې شروع کړي. جنت پورې خلک په بعضې شعرونو کې بعضې خلکو جنت پورې خنداګانې او ټوکې کړي. جنت په حورو پورې خلکو خنداګانې او ټوکې کړي دي. او بعضې بدبخته هغه شعرونه په فیسبوک او په موبایل نشر کوي چې دا د مخواصب کندې ته پروت دی چې الله پاک یو شی وایي او ته په هغې کې شک کوې او هغې پورې ټوکې کوې. د ایمان دی. د الله د قرآن ایتونو پورې څوک ټوکې کوي. د جنت حورو پورې بعضې خلکو په شعرونو کې ټوکې او ټکالې کړي دي. د جنت حورې چې الله ذکر کړي دي د خدای خبرو پورې ټوکې کوي. تا به څنګه ایمان؟
او بعض ظالمان هغه نظمونه هغه شعر کوي، هغې فخر کوي، هغه سندرې یو بل ته شعر کوي. ګورې رضا په کفر ده، دا مه وایه چې ګنې دا خو ما څه شعر کړو د خندا شی دی او خلک به ورپورې وخاندي، او ناشنا شی مې نه ذکر کړ او خلک به وخاندي. اورېږه د مولا اړه پې خفه کوم، د مولا اړه بېشکه خفه کېږي چې دین پورې څوک ټوکې کوي، ایاتونو پورې څوک ټوکه کوي، د مولا زړه خفه کېږي. د جنت حورو پورې څوک خنداګانې کوي، د الله خفه کېږي، مولا خفه کېږي. قرآن پورې څوک ټوکې کوي، مولا خفه کېږي. بلکل د مولا پړه دې توره وردن نه کړه، چاړه دې وردن نه کړه، خفه دې کړه. ور دې نه مخکې دې الله له چاړه راوبروله، الله دې خفه کړه، د الله رسول دې خفه کړه، فرشتې دې خفه کړه او کائنات دې خفه کړه. دې ته ایمان بالغیب دا زموږ عقل نه د قرآن پیغمبر په خپله فرمایي، وایي نه سترګې لیدلي دي نه چا په زړه کې تېرېدی شي، خو الله وایي تاله مې ساتلي دي، ته به یې منې. مونږ یې منو انشاءالله، خدای به یې راکوي. او چې څوک وایي دا به څنګه یو دا څنګه، ته یې نه منې، خدای به دې محروم ساتي، مونږ له به انشاءالله راکوي. د الله نه سوال کوئ ښه، عمل کې شي نو ډېره ګرانه ده، او عمل به کوې، بې عمله الله خوشحالېږي نه. جنت خدای په خپل فضل ورکوي، او الله فضل په هر چا نه کوي، په هغه چا کوي چې خوشحاله شي. ډېر خلک وایي په عمل نه ملاوېږي څه عمل کوو، نه، جنت د خدای په فضل دی، خو فضل په چا کوي؟ چا نه خوشحاله شي که او خوشحالېږي د هغه چا نه چې څوک نیک عمل وکړي او د ګناه نه ځان وساتي. نو د قیامت د لویې ورځې الله ته ودرېدل ځان ته رامخکې کې چې الله تا ته به ودرېږم، ګناه نه ځان ساتئ او نیک اعمال کوئ. انشاءالله الله نه امید ساتو چې خدای به موږ رحم کوي، او دا جنتونه خدای موږ له پیدا کړي دي، موږ له به یې راکوي که خیر انشاءالله العزیز. دا زموږ د سیدو کندي کې د الطاف د مور او د شمشاد حاجي صاحب، شمشاد استاد شو شمشاد حاجي صاحب کور والا وفات شوې ده، غریباً پنځمې به جنازه راکړه. الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي. شمشاد حاجي صاحب هم ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و، او دا کور والا هم ډېر ښه بنیادم و. الله دې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالي نصیب کړي. د بامبخیلو د کندي د عدنان مور وفات شوې ده، الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د ملکزو نادر وفات شوی دی، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي، بیماران دي، الله یې ټول له روغ صحتونه نصیب کړي. زموږ د افتخار حاجي صاحب زموږ د جمع ملګری دی، د ضرور دی مخکې ورځو کې عمردو کې په اکسیډنټ کې غریب شهید شوی دی، موټر سایکل په ډغره و، غریب شهید بیا د جنازې له لامه. افتخار حاجي صاحب عالم هم دی، موږ سره دوره هم کړې ده، ضرور یې وفات شوی دی. او داسې ګوره شهادت والا خدای ورکړه، او بیا هم دعا ورته وکړه چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. او زمونږ په دې حیات آباد کې یو دوست دی قاري محمد الله صاحب، ډېر ظلم ورسره شوی دی، بچي یې په موټر کې روان و او چې د ډاکوان پرې راغلي او ډزې یې پرې کړې، اومه خوله یو ماشوم هلک داسې د 20-22 کالو هلک و، داسې قشته پکې مړ شو غریب، او په مړونو یې لټه او پیسې یې ورسره کتې، او بل یې وله په لاس ویشتې او بل یې وله په خپه ویشتې. 2 زخمیان دي، یو مړ دی، ډېر غریب دړمن دی، ډېر زیاته. هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک هغه بچې شهادت قبول کړي، او الله یې ټولو وارثانو له، پلار له، رونو له، مور له، ټولو له صبر ورکړي. لویه صدمه ده چې الله وله صبر ورکړي، او الله یې د نورو غمونو نه په امن کې وساتي. او زمونږ نور بعضې دوستان دي وفات شوي دي، د چا مور د چا ټول دې خدای پاک وبخي. چا بعضې ته مشکلات دي په کورونو کې، الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. دوی د مسخر بابا ته هارټ اټیک شوی دی، واقعي بس ولري دی، او هسپتال کې د اسخر بامې الله دې وله روغ صحت ورکړي. او غفرعلي صاحب هغه هم بیمار دی، ټولو ته دعا وکړئ چې الله وله راغلی دی، او زموږ د جمع ملګري دی اکثر بیماري، الله دې وله روغ صحت ورکړي. یا الله بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي، الله زموږ د مانځله د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي او یو قدم اجر ورکړي. بعضې زنانه دي هغوی دعاګانې غوښتې دي، بعضې نارینو په ټیلیفونونو دعاګانې غوښتې دي، الله د هغوی دعاګانې تا ته معلومې دعاګانې وله قبولې کړي. الله د پریشانو نه ټول په حفظ و امان کې وساتي. او بالخصوص د مسافر ورونو ته دعاګانې کوي، مسافرو ته بعضو ته پرون یو ملګري قطر نه ټیلیفون کړو، بیمار دی په هسپتال کې پروت دی، الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي، الله دې روغ صحت او شفا ورکړي. څومره مسافر چې بیماران دي الله شفا وله ورکړي، روغ صحتونه ورکړي، د سفر د مشکلاتو نه وساتي. چاته چې څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، خدای زمونږ توبې قبولې، ګناهونه معاف کړي، خدای د دوزخ نه وساتي، او خدای د جنت همیشه خوشحالۍ زمونږ نصیب کړي.
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا